ډیرو درنو قدرمنو او معززو مسلمانانو مؤمنانو ورونو غواړم چې ستاسو سره د روژې مبارکې متعلق او څه احوال شریکم چې شریعت مقدس د دې کوم احوال بیان کړي دي او څه د دې د فرضیت تاریخ چې په څه وخت کې دا فرض شوی ده او نور د دې فضائل او د دې بهتري چې روژه مبارکه په اسلامي ارکانو کې په اسلامي فرایضو کې څومره مهم رکن دی د اسلام. علامه ابن کثیر رحمه الله تعالی مبارک په خپل کتاب البدایه و نهایه کې وایي روژه مبارکه د هجرت په دوم کال باندې فرض وله. ابن سعد زهري رحمه الله په خپل کتاب طبقات کبرا کې کاږي وایي اتلس میاشتې د هجرت تېرې شوې چې فرض وه، نو هم دوه کاله شوه، دوم کال کې دا ده، کال خو 12 میاشتې وایي اتلس میاشتې د هجرت د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک تېرې شوې چې روژه فرض وله. حضرت علامه محمد ادریس خان دهلوي رحمه الله په خپل کتاب سيرت المصطفى کې کاږي وایي دا د برات میاشتو چې فرض وه، دا اوس چې پر موږ برات راشي بیا روژه د برات میاشتو له چې د روژه فرض سوله د مبارک کاږي وایي د برات اخرنۍ لس ورځې وې چې روژه مبارکه چې سوله فرض سوله. ابن سعد زهري رحمه الله تعالی مبارک وایي و یوه میاشت د الله د دې امر تېره سوې وه چې روژه فرض سوه. د کم امر؟ رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک چې مدینې منورې ته ولاړی الله امر ورته وکړي بیت المقدس ته لمونځ کوئ. نو څو میاشتې رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام به پسې ولاړ و بیت المقدس ته به یې لمونځ کوئ، د مکې څخه مخ واړوئ مخ پر بیت المقدس، خو په زړه کې به یې دا مینه وله چې کله به برته الله دا امر وکړي چې مکې معظمې ته چې زموږ د نیکه او زموږ د پلار د ابراهیم خلیل الله کعبه ده چې ودې ته برته لمونځ وکم. نو الله رب العزت په مسجد ذوالقبلتین کې رسول الله مبارک پر مانځه ولاړ دي، صحابه پسې ولاړ دي، الله وحي د اسمانه څه د الله وحي جبریل امین راوي چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، مخ را وګرځوئ د بیت المقدس مخ پر بیت الحرام پر مکه معظمه. دغه امر چې الله دغه وحي چې الله رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک ته وکړي صحابه کرامو ته دغه وحي رالی چې د بیت المقدس مخ را وګرځوئ مکې معظمې ته. در دې امر وروسته یوه میاشت تېره سوې وه چې روژه مبارکه به راشي سوله فرض سوله. دا خو د دې هغه تاریخ دی د دې د فرضیت چې په کوم تاریخ دا فرض سوله. بله خبره دا د درنو مسلمانانو ورونو روژه د اسلام د ارکانو څخه څلورم رکن دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وی پروردگار عز وجل رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک مبعوث کی راواسته وی په دې کلمې سرچې خلکو شاهدی ادا کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. فلما صدق کله چې د دعوت خلکو ته ورکي بعض خلک راولاړ سول تصدیق یې د رسول الله وکړي ایمان یې پراوي چې کله د تصدیق په کلمه کې وسو زاد صلات لمونځ الله پسې ورزیات کړي. فلما صدق دا دوم رکن کله چې تصدیق د لمانځه وکړي صحابه کرامو نو زاد زکات پسې ورچسو زیات سو دا دریم. فلما صدق کله چې داغه تصدیق مؤمنانو مسلمانانو صحابه کرامو وکړي زاد صيام او روژې چې سویه دا څلورم رکن دی د اسلام روژه. امام غزالی رحمه الله تعالی مبارک وای دا خو څه کوي چې څلورم رکن د اسلام دی، څلورمه حصه د ایمان ستا د ای مؤمنه ای مسلمان ستا د ایمان چې څلور حصې کې څلورمه حصه یې دا ده روژه مبارکه ده. ځکه ابي هريره رضی الله تعالی عنه مبارک وای چې رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل الصوم نصف الصبر، صبر چې دوی حصې کې نیمه یې روژه ده. روژه خدا صبر
و دې ته په یو حدیث کې وهو شهر صبر، دې ته د صبر میاشت کسر ویل سوی ده. د خوراک سمې صبر دی، د شهوت څخه، د پالتو کارو څخه، د چښلو څخه، د دې موږ صبر کړی که نه؟ نو رسول الله مبارک وایي روژه چې ده نیمه ده چې ده د صبر. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک بیا روایت کوي، وایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ویله چې صبر نصف الایمان، صبر بیا نیمه ده چې دی ایمان. دوی سیکه یو ایسای شکر دی، یو ایسای چې دی صبر دی. اره خوشحالي چې در باندې راتلله په دا 24 غنټې کې بس د الله شکر کړي ادا کوه، دا ایمان دی، د ایمان مې احساس وه. که غم تکلیف پریشانی راتلل صبر کوه، دا د ایمان چې دی. نو ایمان دوی حصې دی، یوه حصه شکر، یوه صبر. صبر بیا دوی حصې دی، صبر چې دوی حصې سو هغه یوه حصه روژه ده. نو روژه څلورمه ده چې سوله د ایمان سوله. حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه مبارک وایي وی علیک بالصوم، ای مسلمانه پر تا باندې لزومه کوم په روژه سره، فانه محض، دا صرف عبادت ته پروردګار عز وجل دی. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث دی وایي الصوم لا ریاء فی، پس روژه کې چې نسته ریا نسته. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه مبارک وایي علیک بالصوم، ای مسلمانه پر تا لزومه کوم په روژه سره، فانه لا مثل له، د صوم د روژې مثل چې دی نسته. امام غزالی رحمه الله وایي روژې ته الله یو عجب خاصیت ورکړی دی، یو عجب امتیاز یې د دې نورو ارکانو څخه د اسلام ورکړی دی. هغه امتیاز او خاصیت یې دا دی چې روژې نسبت الله ځان ته کوي. الله وایي روژه زما ده، او سره د دې چې ټول نیک اعمال د الله دي. خدا نور په باره کې الله نه ویلي، لمونځ هم د الله دی، د الله دپاره دی، حج هم دغه دپاره، جهاد هم دغه دپاره، زکات، جهاد، سرسایه، اختری، هر څه چې موږ کوو نیک اعمال د الله دپاره دي. خو هغه ته دا امتیاز نه دی ورکول سوی هغه نیکو اعمالو ته، او دا خاصیت نه دی ورکول سوی چې الله دې ووایي چې زما دی. پاتې د روژې باره کې الله وایي الصوم لی، روژه زما ده، وانا اجزي به، زه پر دې بدله او عوض او اجر کوم. او سره د دې چې ټول نیک اعمال د الله دي، وهو الذي يجزي به، خدای جل جلاله هغه ذات دی چې پر نیک اعمال، پر هر نیک عمل سي ته جزا ورکوي. ټول اعمال نیک د الله دپاره دي، پر هر نیک عمل الله جزا ورکوي. خو نورو نیکو اعمال ته الله دا خاصیت نه دی ورکړی لکه روژې ته. دا خو متفق علیه حدیث دی د بخاري شریف او د مسلم شریف. ابي هريره رضی الله تعالی عنه مبارک دا روایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ول هر عمل د انسان چې دی د بنی آدم د ابن آدم هر عمل په څو چنده اجر ورکول کیږي. هر نیک عمل چې ته وکړې د لس خراونی سه الی 700 غدع پندروسه و چند الله پر هر نیک عمل تا ته چې درکې اجر بدل درکې. ځکه نیکی چې ده پلس چنده ده، د نیک عمل چې تا وکړې دا خو نیکی ده، پلس چنده ده بیا در 200 پورې. خو یو پروردګار عز وجل وایي، رسول الله مبارک وایي، حدیث قدسی وایي، الله وایي الا الصوم، یو روژه داسې نه ده. یعنې روژه داسې نه ده چې دی حسنه ده چې پلس چنده ده بیا زه در 200، یا روژه داسې نه ده، بل هر نیک عمل دغه دی، روژه دغه نه ده. الله وایي الصوم لی الا الصوم فانه لی، روژه زما دپاره ده، وانا اجزي به، زه چې ورکوم زه پر دې جزا ورکوم. اوس نو د مسلمانانو مؤمنانو په ذهن کې به هم دا خبره ډېره ورګرځي چې ټول نیک اعمال خو د الله دپاره دي، الله جزا پر کوي. څنګه یې دا روژې ته دا خصوصیت ورکړي، دا امتیاز یې ورکړله، دا قدر یې ورکړي. دا خو د روژې څومره احترام قدر معلوم سلو. د دې دپاره محدثین کرام لس وجه بیانوي. څو وجه بیانوي؟ چې الله وایي روژه زما دپاره ده، زه پر دې روژه جزا ورکوم. لس وجه. الله دې ماته د صحیح بیانولو توفیق راکړي، او الله رب العزت دې وکړي ستاسې سر م په خلاص. لس وجه الله وایي روژه زما دپاره ده، زه پر روژه باندې چې ورکوم جزا، سره د دې چې ټول اعمال نیک د الله دپاره دي، الله جزا پر کوي. د دې دپاره لس وجې وایي. یوه وجه د هغو څخه دی دا وایي چې دغه روژه مبارکه چې ده دا د زما او ستا په حواسو نه معلومیږي، په حواسو نه په سترګو معلومیږي دا روژه. دا یو حواس یو دی.
نه په دې خوله سره په دې ژبه خوند معلومیږي چې وڅکو، نه په دې غوږو اورېدل کېږي، نه په دې پزه سره بوی معلومیږي په شمه سره چې بوی، نه په دې لاس سره دی مسه کېږي چې اوس ته توده یې ګرمه یې خنکه یې څه رقم یې. دا د انسان حواس دي. په دغه حواسو باندې د سړي علم پر دې روژه نشي راتللی. نو چې نشي راتللی دا روژه داسې عبادت سوه چې یې روژاتي او ته په خبر یې بل پروردګار عز وجل علم باندې لري. یو پروردګار عز وجل دی چې ستا په روژه علم لري، بل ته علم لري. نور په حواسو دا نه معلومیږي، بل څوک پر دې باندې علم نه لري. د دې وجې چې دا داسې عبادت سلو نو الله وایي الصوم لي، روژه چې ده زما دپاره ده، زه پر دې چې ورکوم. داسې د نور عبادات څخه جلا سو هغه په حواس سره معلومیږي، دا په حواس سره نه معلومیږي. یو الله علم باندې لري، یو روژاتي. نو دا یو داسې عبادت سو چې صرف ستا او د رب جل جلاله په منځ کې سولو. الله علم لري، ته علم لري. د دې وجې څخه نو الله رب العزت وایي روژه زما دپاره ده، زه پر دې چې ورکوم بدله ورکوم او عوض ورکوم. دوم، په دنیا کې تقریبا داسې عبادت نشته چې خلکو دې هغه عبادت غیر د الله څخه د نور شان دپاره نه یې کړی. صرف روژه هغه عبادت ته چې یوازې خالص د الله دپاره سوی ده. په دنیا کې څوک نه دی راولاړ سوی چې روژه دې هم د الله څخه بغیر د بل چا دپاره نیولي. نو د دې وجې الله وایي روژه زما دپاره ده، زه پر دې جزا ورکوم. ځکه لمونځ د لمر دپاره پخوا هم سوی و، اوس هم ډېر لمر پرسته سته. د دا سپوږمۍ دپاره پخوا هم خلکو مشرکینو لمونځونه کول، اوس هم د سپوږمۍ پرست سته چې لمونځونه ورته کوي. دغه بوتانو ته پخوا هم سجدې کولې. ګوره د الله سره په دې عباداتو کې نور شان شریکان نه ول. اوس هم سجدې وغویو ته پخوا هم ډېرو خلکو سر کښته کړي و، اوس هم وغوایه ته سر د خدای سره شریک کوي، ګسر د ځان خدایه بولي. صدقې د بت په نامه سوي دي چې د بت پر نامه باندې 1 لک روپۍ چی کړي کفارو دغه کړي. خو روژه صرف هغه عبادت ده چې صرف په دنیا کې د الله دپاره نیول سوی ده. یو دی کافر نه دی راولاړ سوی چې د بت دپاره دې شي ونیسي، روژه ونیسي. چې دغه روژه نسم کافر دي خو د خدای سره شریک جوړي، زموږ خدای بیا بت دی دغه دپاره زه چې نسم روژه. نو دا خالص د الله دپاره نیول کېږي. د دې وجې چې دا خصوصیت لري نو الله وایي روژه زما دپاره ده، زه پر دې چې ورکوم بدله ورکوم او عوض ورکوم. دریم، ابوالحسن رحمه الله تعالی مبارک وایي چې هر عبادت چې دی ثواب یې جنت. روژه مبارکه چې د ثواب یې ملاقات د رب جل جلاله دی. پروردګار عز وجل به خپل ملاقات روژاتیان ته سي روژې ونیسي ورکي، او دغه روژاتیان به خپل رب عز وجل ته ګوري. الله رب العزت به دوی ته ګوري، دوی به د الله سره خبرې کوي، الله به د دوی سره خبرې کوي. نو د دې عوض او بدله د روژې مبارک چې صحیح طریقه یې ونیسي، په آخر کې یو شرط به ولګوو چې د الله وجه بیان کړو. روژه چې ده دا د دې بدله جنت نه دی، د دې بدله پروردګار عز وجل ملاقات د الله لقا ده. د نور عبادات عوض د الله چې دی د الله چې جنت او نعمتونه پیدا کړي هغه دي. نو دې وجه الله وایي روژه زما دپاره ده، زه پر دې جزا ورکوم. څلورم، په نور عباداتو کې ریا راځي، په روژه کې ریا نشته. نور عبادات چې کوي په حرکات سره کېږي، سکنات بدن سوي لمونځ کوي چې خلک در پوهېږي او دې په لمانځه ولاړ دي، هغه د حج کوي، هغه د ایجاد کوي، هغه د پیسې ورکوي. روژه چې دا د نیت سره بس تا نیت کړل دی روژه دی، څوک نه خو ما درته په حواس نه معلومېږي. نو چې په حرکات په دې کې د حرکاتو ضرورت نشته، نو په دې کې ریا نه راځي. چې په ریا نه کې راځي لکه مال رسول الله مبارک وایي الصوم لا ریاء فیه، په دې کې ریا نشته. چې ریا نشته په نور عباداتو کې ریا کول کېږي، په دې کې ریا نشته. چې ریا نشته د دې وجې الله وایي ځان ته نسبت کوي، دا خاصیت یې دې ته ورکړي، خصوصیت او دا امتیاز چې الصوم لي وانا اجزا به. پنځم، محدثین کرام وایي د دې دا معنا ده چې الله وایي روژه زما دپاره ده، زه جزا پر کوم. چې پر روژه باندې چې الله رب العزت صحیح ته ثوابونه اجرونه ورکوي، د هغه چې کوم مقدار دی غیر د الله څخه بلې چاته نه دی معلوم. او د نور عباداتو ده بعض انسانان ته معلوم، پیغمبران ته اولیاء او ته علما ته د دې عبادت دونه ثواب دی، د دې عبادت دونه ثواب دی، د دې عبادت د دغه روژې ثواب چې دی مستقل او واحد خدای عز وجل ته معلوم دی، بل چاته نه دی معلوم. ولی الصوم لي، روژه زما ده، وانا زه جزا پر کوم د الله په جزا
څوک علم نه لري څونه جزا ورکوي د دې وجې الله رب العزت وایي چې روژه زما د زه جزا پر کوم چې یعنې مستقل واحد الله رب العزت وایي زه یم چې څومره ثوابونه پر روژه باندې ورکول کېږي د هغه مقدار صرف ماته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم پاتې سو نور عبادات ته غوي نه دي شپږم د دې دا معنا ده چې الله رب العزت وایي روژه زما دپاره د زه جزا پر کوم د دې دا معنا ده چې په دا ټولو عباداتو کې روژه ماته ډېره محبوبه ده د دې زموږ تی پښتنو کې مثال داسې دی د یو پلار 15 بچیان دي خو 15 سره د پلار دي نو دی قرار یې وایي دا د بابا زوی دي اوس د دې دا معنا ده چې نور څلور د ده نه دي زامن که د دې دا معنا ده چې دی د بابا زوی یعنې دا ډېره باندې ګران دی د دې دا معنا ده اوس الله پاک جل جلاله چې وایي روژه زما د زه جزا پر کوم د دې دا معنا نه ده چې نور عبادات الله نه دي د دې دا معنا ده چې روژه ډېره ورته محبوبه ده په عبادتو کې الله تعالی کې پلار چې شپږ اووه زامن اته زامن دي په دې کې یو دانه یاد کې وایي دا د بابا زوی دي خو نو ټول د بابا زامن دي د دې دا معنا ده چې دا پر د ډېر ګران دی د ډېر چې دی محبوب دی اووم کله چې مؤمن مسلمان راولاړ سو روژه یې ونیول خوراک پاتې سو څښل پاتې سو نو د په ځان کې استغنا راوستل ځان یې مستغني کوي د څښلو څخه د خوراک څخه او دا صفت د پروردګار عز وجل دی چې هغه غني دی نه خوراک ته ضرورت لري نه څښلو ته ضرورت لري مؤمن مسلمانه ته چې راولاړ شوې روژه دې ونیوله نو تا ځان مستغني بې پروا کوي هم د خوراک هم د څښاک څخه او دا چې خوراک نه کوي څښل نه کوي دا د الله صفت دی تا د الله په صفت سره ځان رنګداره کوي د الله په صفت کې ځان چې رنګداره کوي الله ته دې ځان نږدې کوي نو د دې وجې الله وایي چې زما په صفت کې ځان رنګداره کوي اصوم لي دا ستا دغه روژه چې تا نن ځان مستغني کړی د خوراک و څښل لهو لعب پالتو هسه د دې څه کړی دی دا روژه دې زما دپاره ده زه به چې در کوم جزا در کوم دا یوه اتم محدثین کرام وایي د دې دا معنا ده چې الله وایي روژه زما دپاره د زه جزا پر کوم ای مؤمن مسلمانه چې هر څو مظالم ستاسو وسي ستا په ژوند کې ظلمونه درسه وسي تیرې خبرې درسه وسي سړی دې په چپلاخه باندې ولی دی خوشکه دې ورته کړی د حق دې خوړلی دي په ورځ د قیامت به ستا د نیکیو څخه هغه حق ورکول کېږي الله دې موږ وساتي که ستا نیکي هغه ستا ظلم چې دې کړی و هغه حق دې نه کوي په نیکۍ نه کوي پوره بیا د هغه ګناه در باندې اچي نو ستا لمنځونه به هغه مظلوم ته ورکول کېږي په ورځ د قیامت چې تا ظلم ورسره کړي ول ستا حجونه به هغه مظلوم ته ورکول کېږي ستا صدقات ستا روژه به نه ورکول کېږي د دې دا معنا ده څومره عظیم عبادت دی هغه مظلوم ته چې ستا حقوق ورکول کېږي ستا عبادات ورکول کېږي د ده حق به پوره کېږي یو روژه هغه عبادت ته چې روژه دې نه ورکول کېږي د دې وجې الله وایي اصوم لي روژه زما دپاره ده زه پر دې چې ورکوم جزا دا یاته نم علامه قرطبي رحمه الله تعالی مبارک وایي د دې دا معنا ده چې څومره عبادات چې د انسان د شهوات څخه دغه نه راګرځي لکه روژه چې کی راګرځي ځکه د انسان نفس د ماپښین خواته خو پښې پر یوه زغلي سر پر بله زغلي اعصاب خراب وي د سر خبرې لا خوند نه ورکوي چا سر چلته یو ځای غلی ناست داسې دا شهوات هم دا نفس یې وروژي ځکه روژه چې دی دا قهر دی پر دا نفس شهواني دا شهوت پرسته نفس نه دی دا که مغلوبه که که غواړې چې دا د مځکې وایي روژه ونیسه نو روژه چې د شهواتو څخه انسان څنګه راګرځي بل عبادت یې نه راګرځي نو د دې وجې الله وایي اصوم لي روژه زما دپاره ده امام قرطبي رحمه الله وایي زه په روژه باندې شکر کوم بدله اخرنی خبره حقیب روسی رحمه الله تعالی مبارک یو عجبه معنوي خبره کوي هغه بیا قصر دا توري دی وایي د دې حدیث توري وای الصوم لي الله دی وایي ای مؤمنانو ای مسلمانانو الله دی وایي وای روژه زما دپاره ده و انا اجزا به زه په بدله کې ورکول کېږم دی نه وایي الله چې روژه زما دپاره ده زه جزا پر کوم بدله ورکوم قصر روژه چې دې ونیول د دې دا معنا سوه چې الله دې وګټي یا الله ستاسو څومره عظیمه خبره کوي الصوم لي روژه زما دپاره ده دی وایي مه وایه چې و انا اجزي الله وایي زه جزا پر کوم داسې وایي ووایه چې و انا اجزا زه په بدله او په عوض کې د دې روژې یم الله وایي لا حوري ولا قصوري زما بنګلي چې ما په جنت کې الله وایي جوړې کړي دي په بدله کې د روژې نه ورکوم حوري و غلمان چې مې جوړ کړي دي هغه نه ورکوم بلکې زما ملاقات زما رضا الله وایي چې روژه ونیوله زه په بدله کې وګټلم زه بدله کې وګټلم د خزانو خاوند د رحمتو د احسانو خاوند چې ستاسو هر څه یې ستاسو
بېشکه علما کرام وایي هم دغسې ده ځکه انسان چې لوږه کش کړي دې ته ریاضت وایي تنده کش کړي بیا الله ته ته رسېږي د دې وجې نو اصوم لي روژه الله وایي زما دپاره د تنده که شی لوږه که شی په بدله کې به زما ملاقات تا ته درکول کېږي ما به وګټې د دې وجې عیسی علیه السلام ته الله څه وایي تجوع تراني ځان وږي که ما به ووینې تجوع تراني ځان وږي که زما ملاقات به درکول سي ما به ووینې ندارند تان پروران آگهی که پر میاده باشد ز حکمته ځان ساتونکي انسانان پر دې علم نه لري چې ډکه میاده د حکمت خالي که حکمتونو څخه ځان ډکه میاده خالي که یاندې کله چې خوراک وچښل ستا د لږ سوله تجوع تراني الله وایي ځان لوږي که ما به ووینې زما ملاقات په ډکه میاده کې حکمت نسته دی مبارک برای اخرنی خبره کوم دی وای دا حدیث مبارک نه دی چې رسول الله مبارک وای چې صوموا لرؤیته تاسو روژې ونیسئ لرؤیته د پاره د ویسه د لیدلو هی د میاشت خو موږ ښکاره دا معنا کو دی یا دا معنا نه ده دا معنا د صوم روژې ونیسئ ځان وږي کوي تږي کوي لرؤیته د پاره د لیدلو د الله چې الله وویني دا معنا کوي تجوع تراني لرؤیته د پاره د لیدلو د الله روژې ونیسئ معدې به مې خالصي خوراک به پرېږدئ څښل به پرېږدئ د انوارو د حکمته به ډک سئ لرؤیتې دپاره د لیدلو د الله خپل الله به ملاقات درکړي الله رب العزت دې موږ ته د سوچه روژو نیونکو خو دا کومې روژې دي چې دا دومره ثواب پر مرتب دی چې د الله سوچ جما درته ویل چې الله وایي زما دپاره د زه جزا پر کوم دا په اتفاق د علماو هغه روژه ده د هغه مسلمان چې خپله روژه سالمه کړل د ګناهو څه نه په دې ژبه په دې روژه کې ګناه وکړه نه په عمل په پیل بارانو هغه روژه دا ده چې د الله دپاره د الله به یې بدله درکړي واخر دعوانا ان الحمد لله